شمي صاحب زموږ یو ملګری دی سمندر عثمان خیل لکه ډېر ښه د طنز او مزاح شاعر هم دی نو هغه هم پکې ما لږ یاد کړی دی چې هر چا ته راغلی هر سړي ته د پټرولو مسلې وي او د چا سره بوتلې وي او د چا سره ټپکې وي راغلی هر سړي ته د پټرولو مسلې وي او د چا سره بوتلې وي او د چا سره ټپکې وي چې څومره شو ارزان د دومره ګران میلاوېدل به تمام ورځې خلک په پمپونو ګرځېدل به تپوس د چا نه و چې چا څنګه خرڅول به او چې چا به څوک د کم طرف او څنګه لالول به ټول خلک په روزګار او ښه مصروفه ورځې شپې وي او د چا سره بوتلې وي او د چا سره ټپکې وي قطار باندې پمپونو ته نمبر ته به ولاړو خولې به تې پیدې دغې سورنور ته به ولاړو څوک هلته څوک به دلته که بهر چېرته ولاړو بلا ګنټې به یې تېرې کړې لیټر ته به ولاړو درز دروز به پکې جوړ شو دا جګړې وي غیمې وي او د چا سره بوتلې وي او د چا سره ټپکې وي پټرولو له ورستون شوم یو ځلې مازدیګر کې 15 اتیا کسانو رانه وړاندې په نمبر کې ما ویګینې ولاړ یم د نادره په دفتر کې او بلا ګنټې مې تېرې کړې په دغې شور او شر کې چې کور ته کله رالم په کم 9 بجې وي او د چا سره بوتلې وي او د چا سره ټپکې وي خلکو ورپکې به یو بل وخو لږ وروسته شه یو کس بل له سر په بوتل وخو لږ وروسته شه شیخ یوې چوکرې په سنګل وخو لږ وروسته شه او بلې شانتروی په چل وخو لږ وروسته شه چې بالکل جنګولې د هغه سره اوږې وي او د چا سره بوتلې وي او د چا سره ټپکې وي ولاړو په قطار کې یو سړي ته مې نظر و د ګیرې نه توکړې تور صادر به یې اکثر و واړه به یې سکونډل او ښه په شره برابر و زه یې نوم نه اخلم خو خلک وایي چې دا به سمندر و ولاړو په قطار کې یو سړي ته مې نظر و د ګیرې نه توکړې تور صادر به یې اکثر و واړه به یې سکونډل او ښه په شره برابر و زه یې نوم نه اخلم خو خلک وایي چې دا به سمندر و نو که چاله و تکلیف انګاره دله ښې مزې وي او د چا سره بوتلې وي او د چا سره ټپکې وي